دا کیسه د یوې نجلۍ ارینا ده چې د یو لرې ځنګلي کلي څنډه کې اوسېده. یوه ورځ هغې د ځنګل له لارې تګ وکړو چې د پخوانۍ زمانې د رازونو په اړه پوهه ترلاسه کړي. ارینا د ځنګل په منځ کې ولاړه وه کله چې ناڅاپه یوه نرمه مرموز غږ یې واورېدو. هغه پرې پوهه شوه خو د هغې زړه پورې و چې غږ لوري ته ولاړه شي. هغه یوه ښکلې ډله ځنګلي ګلونو ته ورسېده چې په حیرانتیا سره یې رڼا خپره کړې وه. ارینا د ګلونو خوږ بوی واخیستو او احساس یې وکړو چې د دې ځنګل سره یو ځانګړی تړاو لري. ارینا ناڅاپه یو زړه ښکلې نقشه وموندله چې د ځنګل په زړه کې د یوې پټې خزانې په لور ته لارښوونه کوله. د هغې زړه په هیجان څخه ډک شو. په لاره کې ارینا یوه لویه او تیاره ونې ته ورسېده چې د هغې له لارې تېرېدل ناممکن ښکاره کېده. هغې د خپلو وړتیاو زړورتیاو څخه کار واخیستو تر څو د ونې لاندې تېره شي. کله چې ارینا د ونې له تیارې لارې تېره شوه یو کوچنی خو مینه‌ناکه ځنګلي سپی ولیدو چې هغې ته لارښوونه وکړي چې کومه لار غوره ده. ارینا د ځنګل په زړه کې یوه پټه لرګینه دروازه وموندله چې د خزانې دروازه ښکارېده. هغه ورو ورو دروازه خلاصه کړه او حیرانوونکې رڼا یې ولیده. د دروازې تر شا ارینا د پخوانۍ جادويي خزانې سره مخ شوه. هلته د رنګینې ډبرې، جادويي کتابونه او د ځنګل د رازونو یادګارونه موجود وو. ارینا پوهه شوه چې ریښتینې خزانه یوازې د مادي شیانو نه ده بلکې د زړورتیا، پوهه او د طبیعت سره تړاو لري. هغې ژمنه وکړه چې دا راز به د نورو سره هم شریک کړي. ارینا خوشحاله او پوهه د ځنګل څخه راووتله. د هغې زړه د جادويي تجربو څخه ډک و او هغه پوهه شوه چې هر ځنګل، هره ونه او هر ګل د زده کړې او حیرانتیا ځای دی. که سټوري مو خوښه شوې وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.